الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأبرار وفخر المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. خوږو او قدرمنو حاضرینو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. تیر درس کې موږ او تاسې په ذلک الکتاب لا ریب فیه کې وغږېدلو. دلته خو د قرآن کریم معناوې زښتې ډېرې دي او ټول علوم په قرآن کریم کې دي. دا که حکمت نظري ده او که حکمت عملي ده. خدای جل جلاله فرمایي یؤتي الحکمة من یشاء ومن یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا. خدای جل جلاله علم له عمل سره هغه چاته ورکوي چې د الله جل جلاله ورته اراده سي، او چاته چې با عمله علم ورکړل سو نو دته خیر کثیر ورکړل سو. دغه حکمت یعنی کوم علوم چې د الله جل جلاله په ذات او صفاتو او په ملایکو پورې ارتباط لري دا هم په قرآن کریم کې موجود دي، او کوم چې ریاضیات دي دا هم په قرآن کریم کې موجود دي، او کوم چې طبعیات دي او فیزیک ده او کیمیا ده او بیولوژي ده او اجتماعیات دي مثلا او تاریخ ده مثلا او ځمکپوهنه ده او نور علوم دي، دا هم په قرآن کریم کې موجود دي. او دغه رنګه تهذیب الاخلاق حکمت عملی چې کوم ده، تهذیب الاخلاق د اخلاق و صفایی هم په قرآن کریم کې موجوده ده. تدبیر منزل یا د چارو د کور د چارو سمبالښت دا هم په قرآن کریم کې موجود ده. او دغه رنګه سیاست مدني یا د ښارونو سیاست چې کوم ده دا هم په قرآن کریم کې موجود ده، ځکه د وحی سیاست چې ده دا سیاست ده. حضرت علی کرم الله تعالی وجهه فرمای وای د وحی سیاست دا سیاست ده. ای د ریاست خاوندانو د تاسې عقلونه چیرې دي؟ د وحی له سیاسته چې کار واخلئ. نو ګورئ تبصیر الرحمن یو تفسیر ده. تبصیر الرحمن په دغه تبصیر الرحمن کې د قرآن کریم په ارتباط باندې خبره راخیستې ده چې قرآن کریم کې 22,000 او 200 علمونه موجود دي. 22,000 او 200 علمونه پکې موجود دي. او دغه رنګه یې ذکر کړی دي چې د هر آیت لپاره په قرآن کریم کې 80,000 معناګانې موجودې دي. د قرآن کریم په هر آیت کې 80,000 معناګانې موجودې دي. نو د دې خبرې په تایید باندې بیا دا آیت شریف هم راخیستی ده. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ورته ووایه ای رسول الله صلی الله علیه وسلم که چیرې دریاب سیاهي سي او رنګ سي د کلماتو د خدای جل جلاله لپاره او یا د قرآن کریم د معانیو لپاره لنفد البحر نو ختم بسی دریاب قبل ان تنفد کلمات ربي، یعنی غیر ان تنفد کلمات ربي بیله دې خبرې چې د قرآن کریم خبرې ختم سي. نو ګوره دریاب به ختم سي که دریاب چې رنګ جوړ سي د قلم او سیاهي جنې جوړه سي، دریاب به ختم سي خو د خدای جل جلاله کلمات یا د قرآن کریم معاني دا به ختم نسي. نو له دغې وجې چې دا قرآن کریم په حکمو او مصالحو باندې او په 22,200 علمونو باندې مشتمل ده، له دغې وجې الله جل جلاله 103 کتابونه ورباندې منسوخ کړو. تورات، انجیل، زبور او 100 صحیفې په هغو باندې عمل کول دا یې منسوخ کړو. صرف ایمان پاته ده چې ایمان موږ په هغو شیانو باندې لرو او عمل به په قرآن کریم باندې کوو. اوس دا خبره چې لا ریب فیه قرآن کریم کې شک نسته. شک تساوا د طرفینو ته ویل کېږي. مخکې موږ او تاسې خبره کړې وه په دې کې شک او شبهه نسته چې دا د خدای جل جلاله کتاب ده او هدى للمتقین. دغه قرآن کریم دا هدایت او لارښوونه د لپاره دی پرهیزګارانو. اوس دا خبره چې قرآن کریم هدى للمتقین ده، نو هدا څه شي ته ویل کېږي؟ د هدا لپاره مفسرینو 3 معناګانې راخیستې دي.
یوه خبره دا ده چې حقیقت د هدا بعض علماو داسې بیان کړی الهدا عبارة عن الدلالة. هدا چې شي ته ویل کېږي؟ دلالت تو یعنې رهنمودن ته ویل کېږي، لارښوونې ته ویل کېږي. دا قرآن کریم چې ده دا لارښوونه ده لپاره د څه شي؟ لپاره د پرهیزګارانو. او دغه رنګه صاحب د کشاف علامه جارالله زمخشري یو تفسیر لیکلی د کشاف په نامه باندې. هغه د هدا تعریف داسې کړی ده هو الدلالة الموصلة الى البغیة. دغه هدایت چې شي ته ویل کېږي؟ هغه دلالت ده چې سړی هغه خپل مرام ته خپل مطلوب ته وروصل کوي. یعنې الدلالة الموصلة الى المطلوب، هغه دلالت هغه لارښوونه چې سړی مطلوب ته وصل کوي او خپل مقصد ته یې رسوي، دې ته څه ویل کېږي؟ هدایت ویل کېږي. او نور علماو بیا ویلي دي الهدا هو الاهتداء والعلم. هدا چې شي ته ویل کېږي؟ یعنې دا معنا علم حاصلولو ته ویل کېږي. علم حاصلولو ته څه ویل کېږي؟ دا هدا ویل کېږي. نو دغه اوله خبره چې ده تفاسیرو لیکلي دي چې دغه دلالت او لارښوونه چې ده دغه خبره بیخي صحیح ده. دا اول تعریف د هدا لپاره صحیح ده. هدى للمتقین یعنې دا راه نمودن ده، لار ښکاره کوونه ده للمتقین لپاره د پرهیزګارانو. ځکه چې که چیرې موږ دلالت موصله الی المطلوب ځینې واخلو نو بیا خو دا معنا سو چې خامخا به سړی مقصد ته رسوي. او حال دا ده چې خدای جل جلاله فرمایي واما ثمود فهدیناهم فاستحبوا العمى على الهدى. سورت فصلت کې 18 آیت ده. الله جل جلاله فرمایي وایي سمودیان چې کوم دي موږ هغو ته لاره ور وښوه مګر بیا هم دوی غوره کړه هغه ړنده لار په هدایت باندې. ګوره دا د هدایت خدای پاک وایي موږ ورته وکړو، یعنې لاره مو ور وښوه، دا چې دوی مطلوب ته نه پې ورسېدل هغه ته د دوی خپل کار و. اوس پې پوه شوې؟ دا خبره دلته خلاصه سوه. اوس موږ هدى للمتقین دا چې ده وایي هدایت ته لپاره د چا؟ لپاره د متقینو. دا هدایت ته لپاره د چا؟ لپاره د متقینو. په دغه متقینو کې متقین چې دي دغه د متقي جمع ده، او متقي چې د پرهیزګار ته ویل کېږي. بیا موږ او تاسې متقي دا مشتقي کلمه ده. موږ او تاسې د متقي هغه اصلي مصدر چې هغه کوم د مجرد و مصدر ده چې تقوا ده په هغه کې وغږېدلو. نو اوس رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به البأس. وای متقی و پرهیزګاره سړی یو بنده د پرهیزګارانو درجې ته تر هغه وخته نشي وررسېدی تر څو چې دی پرېږدي هغه شیان چې د هغو پروا نسته، د دې په خاطر یې پرېږدي چې ولا خامخا ګناه ونه لري. نو ګوره د ګناه له ویرې روا شیان پرېږدي، نو دغه ته څه ویل کېږي؟ متقي او پرهیزګاره ویل کېږي. او دغه رنګه حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه د متقي په باره کې یو څه الفاظ ویلي، تعریف یې کړی د هغه دا فرمایلی دي انهم الذين يحذرون من الله العقوبة في ترك ما يميل الهوى إليه. متقیان هغه څوک دي چې دوی له الله جل جلاله چې ویریږي چې خدای پاک عذاب را نه کړي په پرېښودلو د هغه شي کې چې خواهشات هغه شي ته میلان کوي. یعنې کوم شی چې د ده خواهش او زړه غواړي مګر بیا یې پرېږدي د دې په خاطر چې الله جل جلاله دا چې ناراضه نشي. ويرجون رحمته بالتصديق بما جاء منه. او متقي هغه څوک دي متقیان چې دوی امید لري د خدای جل جلاله د رحمتو په تصدیق سره او په ایمان راوړلو سره په هغه شي باندې چې د الله جل جلاله له طرفه راغلي. اوس ګوره د خدای جل جلاله له طرفه چې کوم شی راغلی دی په هغو شیانو دی تصدیق لري او هدف یې دا یې چې مقصد الله جل جلاله به په ما باندې رحمت وکړي. اوس نو دغه تقوا چې ده دغه خشیت له خدای جل جلاله چې ویرې ته هم ویل کېږي. لکه څرنګه چې په اول د سورت نساء کې الله جل جلاله فرمایي یا ایها الناس اتقوا ربکم، یعنی ای خلکو تاسې وویرېږئ له خدای جل جلاله چې یا ایها الناس اتقوا ربکم، ای خلکو تاسې وویرېږئ له خپله ربه چې. همدغه رنګه په سورت حج کې راځي، په اول د سورت حج کې راځي او په اول د سورت شعراء کې هم راځي اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون. نوح علیه السلام چې کله خپل قوم ته وویلې چې آیا تاسې له خدایه نه ویرېږئ،
نو ګوره معلومه شوه چې تقوا د ویرې په معنا باندې راغلي. دغه رنګه ابراهیم علیه السلام خپل قوم ته ویلي وو، سورت نوح کې راځي اعبدوا الله واتقوه، تاسې عبادت د خدای جل جلاله وکړئ او وویرېږئ له خدای جل جلاله چې. او دغه رنګه سورت عمران کې الله جل جلاله فرمایي اتقوا الله حق تقاته یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ای هغو کسانو چې تاسې ایمان راوړی ده تاسې وویرېږئ له خدای جل جلاله چې په هغه حق ویرېدا سره. یا دغه رنګه سورت بقره کې الله جل جلاله فرمایي وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى، تاسې تزود وکئ، له ځانه سره یوه توښه حاصله کئ، بېشکه هغه بهترینه توښه چې د هغه څه شی د له خدای جل جلاله چې ویره ده. یا مثلا سورت بقره کې الله جل جلاله بل آیت فرمایي واتقوا یوما لا تجزي نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. واتقوا تاسې وویرېږئ یوما له هغه ورځې لا تجزي چې نشي فدیه ورکولی یا نشي فدیه کېدلی یو نفس له بل نفسه چې د اید شي. نو ګورئ دا ټول آیتونه په دې باندې سو چې تقوا څه شي ته ویل کېږي؟ له الله جل جلاله چې ویرې ته ویل کېږي. دغه رنګه کله کله دا تقوا دغه د ایمان په باره کې هم د ایمان په معنا باندې هم راغلی وي، کله کله د توبې په معنا باندې هم راغلی وي، کله کله د طاعت په معنا باندې هم راغلی وي، کله کله په ترک د معصیت باندې هم دلالت کوي، او کله کله د اخلاص په معنا هم تقوا راغلی. نو ګوره تقوا له خدای پاکه چې ویره، په الله جل جلاله ایمان راوړل، خدای جل جلاله ته توبه ایستل، د خدای جل جلاله د اوامرو اطاعت کول، د خدای پاک له مناهیو چې منع کول، خدای جل جلاله ته اخلاص لرل، دغه څلورو پنځو شیانو ته تقوا ویل کیږي. اوس د ایمان په باره کې چې تقوا د ایمان په معنا باندې راغلې ده، هغه نو دا ده چې الله جل جلاله په سورت فتح کې 26 آیت کې فرمایي والزمهم کلمة التقوا، والزم خدای پاک لازمه کړې ده هم په دا مسلمانانو باندې کلمة التقوا، یعنی کلمه د توحید چې هغه کومه کلمه ده؟ لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو ګوره دلته د څه شي په معنا باندې راله؟ د توحید او د ایمان په معنا باندې راله، یعنی دا معنا چې تقوا د خدای پاک وحدانیت باندې اقرار کول، او دا معنا چې ګورې ایمان په الله جل جلاله باندې راوړل، دې ته هم څه شی ویل کېږي؟ تقوا ویل کېږي. یا اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا، سورت حجرات کې الله جل جلاله دریم آیت کې فرمایي اولئک داسې دي الذین هغه کسان دي امتحن الله قلوبهم للتقوا چې خدای جل جلاله ممتحن کړي دي زړونه د دوی لپاره د څه شي لپاره؟ د ایمان او د توبې په معنا باندې چې کله تقوا راځي هغه نو دا ده ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا، سورت اعراف کې خدای جل جلاله فرمایي چې که چیرې چښتنان د دې کلیو او د دې قریو ایمان په الله جل جلاله باندې راوړي، واتقوا او توبه وباسي الله جل جلاله ته، او کوم شي تقوا د اطاعت په معنا باندې راغلی ده، هغه نو دا ده چې لا اله الا انا فاتقون، الله جل جلاله فرمایي یعنی نسته لایق د عبادت ما سوى لما فاتقوني فاطيعوني، یعنی تاسې اطاعت وکئ د ما. فاتقون څه معنا؟ یعنی فاطيعوني، تاسې اطاعت وکئ د ما. یا بل ځای کې الله جل جلاله فرمایي افغیر الله تتقون، آیا تاسې غیر له خدای جل جلاله چې د بل چا اطاعت کوئ بلکې مې کوئ. یا مثلا الله جل جلاله فرمایي وانا ربکم فتقون، زه د تاسې رب یم، نو تاسې څه وکئ؟ تاسې داسې وکئ چې تاسې اطاعت وکئ د ما، د بل چا مه کوئ. نو دغه ګوره د اطاعت په معنا باندې تقوا راله. او پاته سو د معصیت د ترک د معصیت په معنا باندې چې راځي الله جل جلاله فرمایي سورت بقره کې 109 آیت ته وآتوا البیوت من ابوابها واتقوا الله، تاسې راځئ خپلو کورو ته له دروازو چې راځئ، واتقوا الله یعنی تاسې پرېږدئ څه شی؟ تاسې پرېږدئ ګناهونه د الله جل جلاله د رضا په خاطر، یعنی د شا له خوا کورو ته مه ورخیږئ.
واتقوا الله څه معنی؟ یعنی فلا تعصوه، تاسې څه شی مه کوئ، تاسې عصیان د الله جل جلاله مه کوئ. او کوم چې تقوا د اخلاص په معنا باندې راغلی ده هغه په صورت حج کې ده چې مقصد فانها من تقوى القلوب، یعنی بېشکه دغسې ده دا له اخلاصه د زړونو څخه ده، د اخلاصه د زړونو چې. او دغه رنګه خدای جل جلاله چې فرمایي و ایایا فتقون، یعنی خاص ما لره تاسې څه شی وکړه، اخلاص وکئ او بل چاته اخلاص مه کوئ. خو هر شی چې یعنی هره معنا چې په دغو معناګانو کې ده هغه خو د دوی خپل کار ده، د الله جل جلاله حکم دی پکې، مګر تقوا ده ډېر ښه شی او مقام یې ډېر شریف ده. الله جل جلاله په قرآن کریم کې فرمایي سورة نحل کې 120 آیت ده ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بېشکه الله جل جلاله د هغو کسانو ملګری ده چې هغه تقوا لري او هغه کسان هم محسنون چې دوی احسان کوونکي او نیکان دي. دغه رنګه حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي وای رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل من احب ان یکون اکرم الناس فلیتق الله، څوک چې مینه لري له دې خبرې سره چې دی عزتمند د خلکو شي فلیتق الله، نو دی د څه وکړي، دی د الله جل جلاله چې وویرېږي. ومن احب ان یکون اقوى الناس فلیتوکل علی الله، او څوک چې مینه ولري له دې خبرې سره چا چې دا خوښه وي چې دی هغه قوي د خلکو چې په ټولو خلکو کې قوي او طاقتمند شي فلیتوکل علی الله، نو دی د په چا باندې توکل وکړي؟ په الله جل جلاله باندې. ومن احب ان یکون اغنى الناس فلیکن بما فی ید الله اوثق مما فی یده، او څوک چې له دې سره مینه لري چې تر ټولو خلکو دی آباد او غني شي، نو هغه شی چې د خدای جل جلاله په لاس کې ده په هغه باندې د ټینګ شي تر هغه شي چې د ده په لاس کې ده. په دا خپل لاس دې نه غاره کېږي، د خدای جل جلاله په غنا او په شتمنۍ باندې د اعتبار او اعتماد او توکل ولري. دغه رنګه د حضرت علي صاحب یو تعریف د تقوا په باره کې دا خو موږ تاسې تیر درس کې هم ذکر کړی و. بل تعریف د تقوا په باره کې له ده څخه بل تعریف هم را نقل سوی د تفاسیرو لیکلي دي. التقوا ترک الاصرار علی المعصیت، تقوا وایي دې ته ویل کېږي چې په ګناه باندې همیشهتوب دا پرېږدي، ګناه چې توبه وکاږي. وترک الاغترار بالطاعت، او بل تو په عبادت خدای جل جلاله باندې غاره نه شي، دغه ته تقوا ویل کېږي. څه ویل کېږي؟ ترک الاصرار علی المعصیت وترک الاغترار بالطاعت، یو خو په ګناه باندې همیشهتوب چې دا پرېږدي، او دوم د خدای جل جلاله عبادت چې ته کې په دې باندې غاره نه شي او خلکو ته ځان نه ښکاروي. دغه خبره مقصد د تقوا په ارتباط باندې موږ وکړه. اوس نورو تفاسیرو بیا لیکلي دي چې دغه تقوا چې ده، دغه تقوا دا رقم شی ده چې د تقوا لپاره دا خبره هم صرف کافي ده، د تقوا په مدح او په صفت کې دا خبره هم کافي ده چې الله جل جلاله صرف فرمایلی دي چې هدى للمتقین. قرآن کریم چې دا هدایت ده او دا دلالت او لارښوونه ده للمتقین لپاره د پرهیزګاران. نو څوک چې پرهیزګاري ولري د خدای کلام به هدایت ورته وکړي، قرآن کریم به لاره ور وښیي، پوه سړی به ځینې جوړ شي، علیم سړی به ځینې جوړ شي، محتد سړی به ځینې جوړ شي، او شیطان به یې نشي خطا کولی. او څوک چې تقوا ونه لري، له خدای جل جلاله ویریږي نه، خدای پاک ته اطاعت نه کوي، الله جل جلاله ته توبه نه کوي، له ګناهونو چې ځان نه ساتي، په عبادت باندې غاره او په ګناه باندې اصرار او دوام او ټینګښت دا پې باندې کې، نو دا بیا څه شی ده؟ دا ته بیا قرآن کریم هدایت نه کړي، دې ته د خدای جل جلاله کلام هم هدایت نه کړي، ځکه چې دی په مشکلاتو ککړ ده. نو چې په مشکلاتو ککړ ده نو ګوره ده ته د قرآن کریم معانی نه معلومیږي، ده ته د قرآن کریم مفاهیم نه معلومیږي، ده ته چې څوک ورښي هم دی یې نشي زده کولی. حضرت امام محمد بن ادریس الشافعي رحمت الله علیه، امام شافعي صاحب فرمایي وایي د ما یو استاذ و وکیع ابن جراح، هغه ته مې وایي شکایت وکړو ای وکیع ابن جراحه، ما بړومبی ډېر ښه سبق زده کېدو، اوس مې دا حافظه دومره کمزورې سوې ده چې سبق مې ښه نه زده کېږي او حافظه مې ښه کار نه کوي، شی مې په یاد باندې نه پاته کېږي. ګوره هغه امام شافعي رحمت الله علیه و، د خدای جل جلاله چې څومره ویرېدو، د خدای له ویرې به په مجلس کې ډډ راواوښت او ذوق به یې وکړو. بیان یې موږ تاسې مخکې تېر کړی و.
په خوف کې موږ او تاسې خبره کړې. نو وایي وکیع ابن جراح ته چې مې د خپلې حافظې شکایت وکړو، نو وایي ما ورته ویل چې یو علاج راوښیه، یو علاج چې زه په ځان باندې علاج وکړم. نو وایي ده په جواب کې څه راته وویلې؟ په جواب کې وایي راته وویلې چې ګناهونه پرېږده، ګناهونه پرېږده، ګناهونه چې پرېږدې نو به دې تا حافظه بېرته قوي شي، په دې خاطر چې علم د الله جل جلاله یو نور ده او د خدای نور چې د ګناهګار سړي ته نه ورکول کېږي. دوی یوه څلوریزه ویلې ده او په عربي باندې په هغه کې یې دا مفهوم افاده کړی ده او داسې ویلې دي وایي شکوت الى وکیع سوء حفظي فأوصاني الى ترك المعاصي فإن العلم نور من إلهي ونور الله لا يعطى لعاصي. وایي ما شکایت وکړو وکیع ابن جراح ته د څه شي د بدې حافظې د ما چې شی را چې یېرېږي. وایي هغه راته ویلې چې ګناهونه پرېږده، ګناهونه، ځکه چې د الله جل جلاله علم چې ده دغه علم دا د خدای پاک له طرفه یو نور ده او د خدای نور ګناهګار سړي ته نه ورکېږي. خدای جل جلاله نور دا ګناهګار سړي ته نه ورکېږي. نو قرآن کریم هغه چاته هدایت نه کړي چې هغه څه نه څه تقوا ونه لري، په دې خاطر چې زده کېږي یې نه، زړه ته یې نه ورلوېږي، ذهن ته یې نه ورلوېږي، مغزو ته یې نه ورلوېږي او فایده نه ورته کړي. دا خبره دلته خلاص. اوس علما و تقوا په درې حصې باندې ویشلې ده. یوه تقوا د عوامو ده، د عامو خلکو تقوا. د عامو خلکو تقوا دا ده چې هسې له کفره ځان وساتي، دغه اتې صحیح ده، کافران کېږي دي نو دا خپل ایمان او دا خپل اسلام دی وساتي. د عوامو لپاره دغه تقوا ده چې صرف دومره وکړي چې کافر نشي او له بې ایماني چې العیاذ بالله خدای جل جلاله دې موږ تاسو ټول مسلمانان وساتي، له بې ایماني ځان وساتي. دغه عامي دغه اتې شی ده، دغه اتې متقي او پرهیزګاره انسان. دا تقوا د عوامو ده. دومه چې ده هغه تقوا د خواصو ده، د خاصو خلکو د علماو تقوا ده. هغه دا ده چې امتثال د اوامرو وکړي او اجتناب له نواهیو د خدای جل جلاله چې وکړي، یعنې د خدای جل جلاله امرونه دا ومني او د خدای پاک سره چې شي دی منې کړی ده هغه پرېږدي. دغه د چې شي دا د علماو تقوا ده چې خاص خلک او دینداره خلک او علما د دغو تقوا بیا چې شی ده دا د چې خدای پاک له چې شي دی منع کړی هغه نه کړي او چې الله جل جلاله دې ته چې شي باندې امر کړی هغه شی کوي. دې ته څه ویل کېږي؟ دې ته خاص خلک ویل کېږي. دغه دا خاصه تقوا ده. او دریم قسم یوه تقوا ده چې هغه د اخص الخواص و خلکو تقوا ده، یعنې د ولیانو تقوا ده. هغه تقوا دا ده چې له هر هغه شي چې ځان وساتي چې د خدای پاک له ذکره یې غافله کوي، چې د الله جل جلاله له ذکره یې غافله کوي او د خدای پاک ذکر ځینې پاته کېږي. هغه که چای وي هم دی لرې تېر ګرځي، که ډوډۍ وي هم دی لرې تېر ګرځي، که خوراک وي هم دی لرې تېر ګرځي، که یو روا او مباح کار وي هم دی لرې تېر ګرځي، که له چا سره غږېدا او ناسته ولاړه وي هم دی لرې تېر ګرځي. په دې خاطر چې د خدای له ذکره د الله جل جلاله له ذکره یې بیا منع کوي. نو د اخص الخواص و تقوا دا ده، د هغه یو خاصو خلکو د خاصانو او د مقربینو تقوا دا ده. پې پوه شوې چې هغه څه وکړي چې هغه له هر هغه شي چې ځان وساتي چې هغه شی دی د الله جل جلاله له ذکره چې ګوښه کوي او د خدای پاک له ذکره یې باسي. دغه سړی بیا چې شی ده دغه بیا متقي ده په اخص الخواصو کې. دا د اولیاو په بیانو کې راځي. وایي یو وخت کې یو د خدای جل جلاله دوست او ولی و، نو یوه خانقاه یې لرله، هلته به یې د الله جل جلاله ذکر پکې کو او مریدان به ورته راتلو. بیا نو څه وسو؟ بیا نو وایي یو وخت کې یو نفر یو مرید اراده وکړه چې زه به ورځم او له دې پیر یا له دې ولي او مرشده سره به خدمتګار کېږم او یو کال او 2 کاله یا هر څومره وخت به د ده خدمت کوم، که مې چیرې یوه دعا یې راته وکړه او یو فیض او برکت خدای جل جلاله ما ته هم راکو. نو وایي دا سړی چې کله ورغی د دا ولی او د دې مرشد په دا خانقاه کې د ده خدمت شروع کو. خو هر څومره چې د ده خدمت کوي، کله چې دا مرشد او دا ولی دا دغه خپل هغه د وظیفې ځای ته راځي، نو له ده چې هره ورځ پوښتنه کوي چې ځوانه ته څه نومېږې؟ دی بیا ورته وایي چې مثلا زه احمد نومېږم. خو سبا چې بیا ځي، بېګا چې بیا ځي، سبا چې بیا راځي، بیا له دې سړي چې پوښتنه کوي ځوانه ته څه نومېږې؟ له دې خدمتګاره چې
دی بیا ورته وایي زه احمد نومېږم. بیا سبا بیا راځي بیا ورته وایي ځوانه نوم دې څه شی ده؟ هغه بیا ورته وایي د ما نوم احمد ده. خو دا تقریبا 1 کال یې په دغه رقم باندې په دغه ډول باندې سره تیر کو چې هره ورځ دا مرشد او دا پیر دا له دا ځوانه چې پوښتنه کوي چې د تا نوم څه شی ده؟ نو بل وخت کې دا ځوان له ځانه سره فکر وکړو چې دا سړی دا ولاکه چندانې سړی دا 1 کال کېږي زه د ده په خدمت کې لګیا یم، ده تر اوسه پورې د ما نوم نه کوزده، نو بیا به ما ته څه فیض و فایده او څه برکت او خیر ځینې راورسېږي. راځه اتې ځینې ولاړ شه. نو وایي بستره یې راواخیستله، دا خپله بستره یې وتړله او په شا یې کړه، اوس یې اراده ده چې ځینې ولاړ شي. کله چې دی روان سو دا مرشد په مخه باندې ورغی. نو وایي ورته ویلې چې ځوانه ته څه نومېږې؟ وایي ده ورته وایي چې احمد نومېږم. وایي ورته وایي چې نو احمد وروره ولې ځې؟ مه ځه. وایي ده ورته وایي چې زه خو ځم. وایي هغه ورته چې وجه څه شی ده؟ وایي ده ورته چې قربان دې سمه وجه څه کوې زه ځمه. هغه ورته چې وسړه مه ځه، ولې خفه سوی یې؟ ده وایي په جواب کې ورته چې خفه سوی خو ځکه یم چې زه راغلی وم د یو فیض او د برکت د حصول په خاطر باندې چې له تا چې به یو برکت او یو خیر او یو فیض ما ته راورسېږي، یوه دعا به راته وکړې د تا خدمت به کوم. مګر 1 کال ووت، دا 1 کال کېږي چې ته د ما نوم نه زده کوې او هره ورځ چې راځې نوی باز خاص راچکې او پوښتنه راچکې چې د تا نوم څه شی ده؟ نو ته چې د ما نوم نه زده کوې بیا به ما ته کومه فایده او کوم خیر او کوم برکت له تا چې راورسي؟ ده وایي ورته وخندل. وایي ورته ویلې چې د برکت خبره جلا ده، مګر نوم خو دې ځکه نسم زده کولی چې یو د تا نوم خو نه ده، خو د ټولې دنیا کې د هېچا نوم میم نه ده زده. وجه دا ده چې د خپل محبوب او د خپل معشوق د الله جل جلاله نامو د ما په زړه کې داسې ځای نیولی ده چې د بل چا نوم نه ورسره جایېږي. سبحان الله، د بل چا نوم د ما په زړه کې نه ورسره جایېږي. د الله جل جلاله نوم د ما په زړه کې داسې ځای پیدا کړی ده او داسې مقام یې پکې نیولی ده چې د بل چا نوم ورسره ځایېږي نه، د هغه لپاره ځای نسته. نو ته خفه کېږه مه، اخلاص در سره لرم، دعاګانې درته کوم او خدای جل جلاله به اجرونه درکړي دا د ما په خدمت باندې او فضیلت و بهتري به انشاءالله پیدا کړي د نیکانو په مجلس باندې. مګر داسې خبره ده چې دا نوم دې نسم زده کولی، هره ورځ نوی باز خاص ځکه در چکمه چې د خدای پاک نوم د ما په زړه کې داسې مقام نیولی ده چې د بل چا نوم د ما په زړه کې نشي ورسره جایېدی. نو ګوره دغه ته ویل کېږي تقوا، دې ته ویل کېږي چې د خدای جل جلاله له ذکره چې د الله جل جلاله له ذکره چې دومره لحظه هم فارغ نه یې چې د بل چا نوم زده کړي، د چا نوم هم نشي زده کولی. دا د اخص الخواص و تقوا ده، دا د اولیاو د ازکیاو د اتقیاو د اصفیاو تقوا ده. دا هغه تقوا ده چې د خاصانو تقوا ده. اوس لپاره موږ او تاسې دغه هدل للمتقین کې وغږېدلو، بیا به د متقینو هغه نور صفتونه چې کوم الله جل جلاله قرآن کریم کې په خپله بیان کړي، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. په دې موضوعاتو به بیا په بل درس کې غږېږو. د اوس لپاره دغومره بس ده. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.